بسم الله الرحمن الرحیم. سلام درنو دوستانو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. نن تاسو ته په دغه ویډیو کې د تلیفون ځینې تخنیکونه او سیټینګونه در زده کوم. دوستانو، کله هم چې تاسو راشئ په خپل تلیفون کې ستوری، علامت نمبر 0 او بیا هم ستوری بیا علامت نمبر، دا چې تاسو کله پریس کوئ تاسو دغه مینو ته راولي او دغه وینډو تاسو ته خلاصیږي. دلته تاسو د تلیفون ټولې برخې چک کولی شئ. فرض که کولی شئ چې دلته په ورژن باندې کلیک وکئ، په دې اخر کې ستاسو د تلیفون ورژن تاسو ته ښودل کیږي. همدا ډول که زه چیرته بیک راشم او غواړم چې خپل د تلیفون سپیکر چک کړم، دوستانو دلته تاسو وګورئ، زه سپیکر باندې کلیک کوم، ګورئ موږ سره سپیکر چک کیږي چې د دې تلیفون سپیکر یا لا سپیکر جوړ لکه خراب ده. دوستانو زمونږ سپیکر هم چک شو، ستونزه نه لري. همدا ډول تاسو کولی شئ چې ټچ چک کړئ. که زه چیرته په ټچ باندې کلیک وکړم، ما سره دغسې یو حالت راځي او زه خپل د ګوتې په ډریګ کولو سره دا ټول څنګه کوم، په دې شکل یې چک کوم، ګورم چې آیا د دې تلیفون ټچ کې خو ستونزه نشته. دا به ټول مکمل موږ څنګه کو، لاس به پې ډریګ کو، مکمل هم ډریګ که زموږ د تلیفون په ټچ کې هم ستونزه نشته. همدا ډول ریډ او ګرین او بلو رنګونو کې خو تغییر نشته، مشکل خو پکې نشته. کیمرا چکول، ویبریشن چکول، لکه دا کومې برخې چې دلته لیکل شوي هر یو باندې چې تاسو کلیک کوئ دوستانو، دا تاسو سره څنګه کیږي، چک کیږي. نو په دغه ترتیب سره یا په دغه کوډ سره موږ تاسو کولی شو چې خپل د تلیفون دغه څو موارد چک کړو. که چیرته تاسو غواړئ چې خپل د سامسنګ تلیفون بیټري چک کړئ، نو د دې لپاره موږ تاسو سره یو کوډ د ستوری او علامت نمبر بیا 022 له دې څخه وروسته بیا علامت نمبر وهو. چې کله موږ دوستانو دا ووهه، تاسو وګورئ موږ سره پاسې ولیکل چې بیټري سټیټس. زمونږ د بیټري په اړه ټول مکمل جزئیات دلته وړاندې شوی دی چې زمونږ بیټري څومره اندازه ده، څومره یوز شوی ده. همدا ډول ټول انفارمیشن د بیټري په اړه د دغه کوډ په واسطه تاسو کولی شئ چې ترلاسه کړئ. که چیرته دوستانو تاسو تلیفون ډیر یوز کړی واوسیږي او د هغې ټچ کې ستونزه راغلی واوسیږي، نو تاسو ضرورت لرئ چې د هغې موبایل ټچ څنګه کوئ، اپډیټ یې کوئ. د دې لپاره هم موږ سره یو ځانګړی کوډ ده. تاسو به راشئ، ستوری علامت نمبر 26 به ولیکئ او بیا په اخره کې علامت نمبر ولیکئ. دوستانو چې کله تاسو دا ولیکلو، موږ ته دغه ډول یو وینډو خلاصیږي. دغه وینډو چې موږ ته خلاص شو، تاسو پاس دلته وګورئ TSPFW اپډیټ لیکلی جنرال، تاسو به پر دې باندې کلیک وکئ. د یو کلیک په کولو سره دوستانو تاسو وګورئ اوس زما تلیفون چې دا انټرنیټ سره وصل نه ده، ځکه موږ سره اپډیټ چې ده ونه شو. اپډیټ وشو ولې چې انټرنیټ سره وصل واوسیږي، دا نو بیخي بیا ښه راځي. نو په دغه طریقې سره موږ کولی شو چې خپل تلیفون څنګه کو، اپډیټ یې کو. دلته موږ سره دوه اپډیټ دي، یو TSP اپډیټ انټرنل سټوریج ده او بل هم موږ سره د TSPFW اپډیټ جنرال ده. نو تاسو معمولا چې دغه اپډیټ کوئ، دغه جنرال چې تاسو کلیک کوئ، دا تاسو ته اپډیټ کیږي چې انټرنیټ سره وصل واوسیږي، دا به بیخي ښه واوسیږي. ګورئ اپډیټ کمپلیټ پاسې ماته ولیکه. که په دغه طریقې سره که چېرته ستاسو تلیفون کې ټچ ستونزه ولري، نو کولی شئ له دې څخه اپډیټ کړئ او یعنې دغه د خپل تلیفون د ټچ مشکل حل کړئ.